ډیر زبردست او ښه خبر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي خبرې شروع کړای شوې دا چې دغه خبرې چیرته سوي دي او د څه په هکله غږېدلې دي په همدغه ویډیو کې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د حکومت د تماش ډلې له طالب استازو سره ویډیو کنفرانس وکړ. د افغانستان د سولې د تماس ډلې نن د ویډیو کنفرانس له لارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې ویډیو کنفرانس کې ټولو خواوو د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي پر کمولو مخامخ خبرو او هر اړخیز او دایمي اوربند خبرې اترې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي چې دې ویډیو کنفرانس 2.5 ساعته دوام وکړ. دا د دواړو خواوو ترمنځ لومړنی تماس دی. د ملي امنیت شورا په شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې دواړو خواوو پر لومړنیو تخنیکي اقداماتو هم نظرونه تبادله کړل څو د بندیانو خلاصون ته چاپیریال برابر شي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې ویډیو کنفرانس کې د امریکا د متحدو ایالاتو او قطر استازو هم ګډون درلود. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د تماس ډلې څه موده مخکې په قطر کې څو اونۍ تېرې کړې خو له طالبانو سره یې ونه کتلی شوی. نننۍ ویډیو کنفرانس کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د افغانستان د سولې لور ته یو مثبت ګام ګڼل کېدای شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.